ژوندون واړه شېبو کې ستا رضا واړه مرحبا د جنت په نعمتو کې د ژوند لار ستا لقا واړه مرحبا. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. امر مرحبا ربادار زدې غلام د ژوند لار هر یو امر مرحبا په منلو د حکمو کې د رضا واړه مرحبا د جنت په نعمتو کې ستا لقا واړه مرحبا ستا لقا واړه مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د مانځه کولو مکمله طریقه بیان شي چې مونځ باید په کومه طریقه بیان شي. د دې نه وروسته بیا د مانځه واجبات، همدارنګه فرائض، ارکان، شرائط، مفسدات، مکروهات، مستحبات، سنن، انشاءالله په دې باندې به تفصیلي بله خپرونه انشاءالله زموږ په مخه کې وي. چې کله زموږ یو مسلمان ورور یا زموږ مسلمانه خور قصد کوي چې د الله حضور ته ودرېږي او مونځ وکړي، نو لومړی باید جامې او ځان پاک کړي، زړه د دنیا د کارونو نه بېغمه کړي، ځکه که د دنیا په معاملاتو کې انسان راګیر وي نو توجه به د دنیا کاروبار ته وي او مونځ به د زړه په مینه ادا نشي. او ته چې مونځ کوې د خپل رب ته درېږې، باید چې مونځ د زړه په مینه وکړې او خپل راز او نیاز الله سره شریک کړې. د هغې نه به وروسته نیغ ودرېږي چې د هر وخت مونځ کوي د هغه وخت نیت دې وکړي. نیت یې که په ژبه باندې وي او که نیت په زړه باندې وي، خو نیت کول ضروري دي. ځینې زموږ ورونه دي چې کله جمع ته راځي نو په نیت تړلو باندې د دیو نه رکات تېرېږي، نه په زړه کې وګرځوه چې دا 4 رکاته مونځ یا د مازدیګر یا د ماسپښین یا د ماښام زه ادا کوم. نو نیت که په ژبه وي او که په زړه وي، مانځه ته چې ودرېږي نو باید ډېر په اخلاص او په صداقت سره او ډېر په عاجزي سره خپل الله ته ودرېږي. چې کله یې لاسونه د غوږونو نه راښکته کړه نو ښي لاس دې په چپ لاس باندې کیږدي او دا دعا دې ووایي: سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. پاکی د تا لره یا الله، سره د ستاینې ستا، مبارک دی نوم ستا او لوړ دی شان ستا، او نشته وړ د عبادت پرته له تا نه بل څوک وړ د عبادت نشته دی. نو کله چې سبحانک اللهم ولستله، له دې نه پس که ځان ته لمونځ کوي او که امام وي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ووایي، او د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي، او بیا د سورې فاتحه یعنی الحمدلله ولولي. خو زموږ هغه ورونه چې امام پسې اقتدا کړې وي، مقتدي وي، نو دوی باندې بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د بسم الله الرحمن الرحیم لوستل نشته دی. صرف سبحانک اللهم دی هغوی ولولي او په دې د اکتفا وکړي. که امام وي او که ځان ته لمونځ کوونکي نو هغوی د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ضرور ووایي. نو چې کله بسم الله الرحمن الرحیم ولسته، د هغه نه د وروسته سورې فاتحه ولولي. سورې فاتحه دا ده: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ټول ستاینې یوازې الله لره دي،
چې هغه زموږ پروردګار او زموږ پالونکی دی او همدارنګه د ټولو عالمیانو پالونکی دی. زیات مهربان او رحم والا دی او هغه الله چې هغه سختن او مالک د قیامت د ورځې دی. یوازې تا لره عبادت کوو او یوازې له تا څخه مدد غواړو. موږ ته سمه لاره وښایه، لاره د هغه کسانو چې تا پر هغوی احسان کړی دی، نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی قهر کړی دی، او نه لار د هغه کسانو چې هغوی لارورکي دي او لاره یې ورکه کړې ده. نو چې کله سورې فاتحه ولوستله، د سورې فاتحې د ختمېدو په وخت کې باید آمین ویل شي. آمین دی وی. د دې نه وروسته د قرآن کریم څه برخه چې د 3 لنډو آیتونو یا یو اوږد آیت په اندازه وي هغه دې ولولي. له هغې وروسته د الله اکبر ووایي او رکوع ته دې ښکته شي. چې کله صورت یا 3 آیتونه همدارنګه یو اوږد آیت ولسته، نو الله اکبر دې ووایي، رکوع ته دې راښکته شي او په رکوع کې دې 3 ځلې سبحان ربی العظیم ووایي. په رکوع کې باید 3 ځلې سبحان ربی العظیم ووایي، خو په رکوع او سجده کې د 3 ځلو نه زیات سبحان ربی الاعلی او سبحان ربی العظیم ویل جایز دي، مګر باید هغه طاق ولولي. یا به 3 ځلې وایي، یا به 5 ځلې وایي، او یا 7 ځلې، یا 9 یا 11 ځلې. د رکوع په وخت کې باید ملا او سر ټول د تختې په شان سره یو برابر وي. بیا دې د رکوع نه د پورته کېدو په وخت کې قومه وکړي، الله اکبر دې ووایي، د رکوع نه دې پورته شي او په قومه کې دې دا کلمات ووایي: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله تعالی د هغه چا خبره اوري چې د هغه ستاینه کوي. ای زموږ ربه، ستاینې یوازې تا لره دي. او کولی شي چې د دې نه وروسته دا کلمه ووایي: حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. نو نیغ دې ودرېږي. اوس په دې باندې پوه شو چې قومه څه ته وایي. قومه د رکوع نه پس دومره ودرېدل چې دغه الفاظ پکې په سمه توګه وویل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. خو له بده مرغه نن ورځ موږ وینو چې زموږ خویندې یا زموږ ورونه د هغو د مانځه طریقه بلکل خلاف د طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اکثر خو د رکوع نه سر نه اوچتوي، ډایرکټ سجدې ته ځي، او که د رکوع نه سر اوچتوي هغه هم ډېر زیات محدود. دا خو لا پرېږده چې ډېره په سمه طریقه باندې په هغه کې دا ولستل شي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. او د اکثرو فقهاو په نزد باندې تعدیل د ارکانو واجب دی. چې تعدیل د ارکانو ونه شو، واجب دی په قصد پرېښوده، اصلا مونځ نه دی شوی. بیا دې الله اکبر وایي او سجدې ته دې ښکته شي. سجدې ته د ښکته کېدو په وخت کې په ځمکه باندې د لومړی خپل زنګنونه ولګوي، بیا به خپل لاسونه ولګوي، ورپسې به تندی ولګوي او د هغه نه وروسته پوزه. کله چې سجدې ته ښکته شي نو 3 ځلې د سبحان ربی الاعلی ووایي، او کولی شي چې د دې نه زیات 5 ځله، 7 ځله، 9 ځله، 11 ځلې هم ووایي. خو امام به په 3 ځلو باندې اکتفا کوي. چې کله اوله سجده کې 3 ځلې سبحان ربی الاعلی ولستل، نو بیا د الله اکبر ووایي، کیدیني د 2 سجدو په منځ کې د جلسه وکړي. جلسه د 2 سجدو تر منځ په دومره اندازه کېناستل چې اندامونه یې په ځای شي او دغه دعا پکې 3 ځله تکرار شي چې رب اغفر لی. چې کله اوله سجده وکړي الله اکبر دی ووایي، په دومره اندازه دې کینی چې ټول اعضا د هغه او ټول اندامونه په ځای شي او دومره ځای چې پکې رب اغفر لی 3 وارې ولوستل شي. موږ نن د سجدې نه صرف دومره سر د ځمکې نه راپورته کړو او بیرته دویمې سجدې ته ورځو. دا مونځ اصلا نه کیږي. اکثرې زموږ خویندې او همدارنګه زموږ ورونه په دې مرض باندې مبتلا دي. الله دې پرې رحم وکړي. د سجدې نه سر راپورته کړي، غیر د دې چې هغه په ځمکه باندې صحیح کینی او 3 ځلې رب اغفر لی ووایي، صرف سر راپورته کړي او بیرته سجدې ته لاړ شي. ټول فقها په دې باندې متفق دي. که هغه بیرته سر یې ځمکې ته نږدې و نو د دې سجده نه ده شوې، اصلا د دې مونځ نه دی شوی. نو چې جلسه یې وکړه بیا به 2مې سجدې ته ښکته شي. په 2مه سجده کې بیا 3 ځلې سبحان ربی الاعلی وایي او بیا د الله اکبر وایي او بل رکات ته به راپورته شي. نو یو رکات ختم شو. د 2م رکات په شروع کې به اول بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. چې بسم الله الرحمن الرحیم یې ولسته، د دې نه به وروسته بیا سورې فاتحه الحمدلله ولولي. د سورې فاتحې له لوستلو وروسته به یو سورت یا د قرآن کریم څه برخه ولولي، بیا د الله اکبر وایي او رکوع ته دې ښکته شي.
په رکوع کې به بیا 3 ځلې سبحان ربی العظیم ووایي او بیا به پورته شي قومه دې وکړي. امام به سمع الله لمن حمده او مقتدي به ربنا لک الحمد ووایي. هغه څوک چې امام دی هغه به صرف سمع الله لمن حمده وایي، او څوک چې مقتدي دی هغه به سمع الله لمن حمده نه وایي، بلکې امام چې کله سمع الله لمن حمده ویلي دا به ربنا لک الحمد وایي. او که ځان ته یې مونځ کوو نو هغه به دواړه لولي، هم به سمع الله لمن حمده وایي او هم به ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دا به هم لولي. چې کله په 2م رکعت کې د رکوع نه پورته شه قومه یې وکړه بیا به الله اکبر وایي او سجدې ته به ښکته شي. لومړی به یوه سجده وکړي او په اوله سجده کې به کم نه کم 3 ځلې سبحان ربی الاعلی ووایي، بیا به الله اکبر ووایي او 2یمې سجدې نه به مخکې کینی، یعنی جلسه به وکړي، 3 ځلې به دا دعا ولولي چې رب اغفر لی، بیا به الله اکبر ووایي 2یمې سجدې ته دې لاړ شي. د 2یمې سجدې نه به وروسته قاعده شروع کړي چې هغه اوله قاعده ده که دا مونځ د دې 4 رکاتي وي او آخره قاعده ده که دا مونځ د دې 2 رکاتي وي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، مونځ د اسلام د مقدس دین ډیر مهم رکن دی او په مانځه باندې الله رب العزت د انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي، ځکه دا د خپل رب سره راز و نیاز کوي. نو چې مونځ کوئ ډیر په تضرع سره، ډیر په عاجزي سره خپل پروردګار ته ودرېږئ. اول مونځ یاد کړئ چې مونځ باید څنګه وشي. دا کومه طریقه چې ما تاسو ته بیان کړه انشاءالله په دې باندې به ډیر زیات زه وغږېږم. خدای مختصره طریقه ده، الله ته ودرېږئ او د خپل راز و نیاز الله سره شریک کړئ، ډیر په عاجزي سره پروردګار ته ودرېږئ. د خپل رکوع سمه وکړئ، د خپل قومه سمه وکړئ، همدارنګه سجده سمه وکړئ، جلسه سمه وکړئ، تر څو چې دا ستاسو مونځ د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. داسې نه خدای مه کړه چې موږ تاسو په دنیا کې مونځ کوو، زحمت وباسو او داسې وکړو، راشو مانځه ته ودرېږو او هغه مونځ په موږ او تاسو باندې لعنت ووایي. داسې نه، بلکې داسې مونځ چې په هغه مونځ باندې خپل پروردګار د خپل ځان نه راضي کړئ. په دین کې شرم نشته، بلکې شرم په دې کې ده چې ته ناپوهی او د چا نه پوښتنه نه کوې، چې نه پوهېږې لاړ شئ او چاته کښېنه مونځ د هغه نه په سمه طریقه باندې یاد کړه تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په دربار کې روسیه او شرمنده نه وي. نو قدرمن اورېدونکو را به شو دمې ته، دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. ستا دیدن می په زړګي باندې ارمان دی، مدینې کله بدر شم ستا کوڅې ته، ستا په غېږه کې ویده زما جانان دی، شامدام چې دا ستا خدمت کولی زلوګی قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو چې کله په 2یم رکعت کې کیناست نو لومړی به هغه تشهد ولولي. تشهد یعنی التحیات، التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دا تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طول ستاینې، طول حمدونه، قولی عبادتونه، بدنی عبادتونه الله تعالی لره دي. سلامتیا له هر آفته دی وي تا لره ای پیغمبره، او رحمت د الله تعالی دی وي په تا ای پیغمبره، او ډیر خیرونه او برکتونه د الله دی وي په تا ای پیغمبره، او سلامتیا له ټولو آفتونه دی وي په موږ او په نیکو بندګانو د الله. زه شاهدي ورکوم په دې چې بېشکه نشته داسې ذات چې عبادت یې کیږي بې له الله څخه، او زه شاهدي ورکوم چې رښتیا سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. نو که مونځ 4 رکاتي وي
لکه د ماسپښین د مازیګر د ماسخوتن مونځ یا 3 رکاتي وي لکه د ماښام مونځ، نو په همدې باندې د اکتفا او بسوالی وکړي. یعنی په اوله قاعده کې د صرف تشهد ووایي او په آخره قاعده کې به درود او دعا دواړه ووایي. او که مونځ 2 رکاتي وي لکه د سهار مونځ یا هغه نفلي منځونه چې تاسو کوئ، نو چې کله تشهد ووایي د تشهد نه به وروسته بیا درود ووایي او هغه دعا چې په آخر کې د هغه به ملولئ بیا به سلام ګرځوئ. چې کله یې اتحیاتو ولوستله نو پورته دې شي 3 رکعت ته په همغه طریقه چې ما تاسو ته ذکر کړل. 3 رکعت دې وکړي، بیا دې 4 رکعت کې چې کله کېناسته او تشهد یې ولسته، د تشهد نه به وروسته دا درود ولولي: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله رحمت ولیږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې رحمت لیږلی و په ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د هغه په اولاده بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات یې. له دې وروسته به دا دعا او دا درود ولولي: اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الله برکت ولیږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په اولاده لکه تا چې برکت لیږلی و په ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د هغه په اولاد بېشکه ته لوی ستایل شوی ذات یې. او په آخر کې به دا دعا ولولي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. هی زمونږ ربه مونږ ته په دنیا کې ښه ژوند راکړي او په آخرت کې ښه ژوند راکړي او د دوزخ له اور څخه مونږه وساتي. بیا د اول ښي طرف ته مخ وګرځئ او السلام علیکم ورحمت الله دی ووایي. ورپسې د چپ طرف ته مخ وګرځئ او السلام علیکم ورحمت الله دی ووایي او خپل مونځ به ختم کړي. او د مانځه د ادا کولو نه به وروسته دا دعا ولولي: اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ای الله ته دې زمانې له هر قسم عیبونو، آفتونو او بحرانونو او حادثو نه په امن یې او د ټول جهان امن او ساتنه له حادثو او زمانې د آفتونو او بحرانونو نه له تا څخه ده، یعنی ته نجات ورکوي. ستا شان تر هغه ډیر لوړ او لوی دی کوم چې ظالمان او کافران فکر کوي. ای د لوی احسان خاونده. نورې دعاګانې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوي دي. یو څو یادونو ته قدرمنو اوریدونکو متوجه اوسئ. څو ټکو ته سجدې نه د پورته کېدو په وخت کې به اول لاس بیا سر بیا ورپسې زنګنونه پورته کړئ. د 2 رکعت د شروع کېدو نه مخکې که امام وي او که یوازې لمونځ کوونکی باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، یعنې د سورې فاتحې نه به مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. که چیرې لمونځ 4 رکعتي وي نو د لومړي 2 رکعتونو وروسته دې یوازې اتحیاتو ووایي، یعنې په اوله قاعده کې د یوازې اتحیاتو وایي. او که مونځ 2 رکعتي وي نو په آخرۍ قاعده کې اتحیاتو، درود شریف او دعا ویل سنت دی. همدا قسم به ټول مونځ ادا کړي. او که چیرې مونځ وتر مونځ وي لکه په ماسخوتن کې چې کوو، نو د آخري رکعت د ختمېدو نه وروسته او د رکوع د ادا کولو نه مخکې چې کله سورې فاتحه ولولي، د سورې فاتحې نه وروسته یو سورت ولولي، بیا به لاسونه غوږو ته پورته کړي او دعای قنوت به ولولي. دعای قنوت دا ده: اللهم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یا الله موږ له تا نه د مرستې غوښتونکي یو، له تا څخه هدایت غواړو او لارښوونه غواړو، له تا څخه د بښنې غوښتونکي یو، پر تا ایمان لرو، پر تا توکل کوو، ستا ښه ستاینه کوو، ستا شکر ادا کوو، ستا ناشکري نه کوو. څوک چې ستا ناشکري او نافرمانی وکړي هغه موږ پرېږدو، هغو سره هیڅ اړیکې نه ساتو. یا الله موږ ستا عبادت کوو او تا ته لمونځ کوو، تا ته سجده کوو، ستا په لور زغلو، ستا د حکم په ځای کولو لپاره تیار یو، ستا د رحمت لیوال یو او ستا له عذاب څخه په ویره کې یو. بېشکه ستا عذاب کافرانو ته ورسېدونکی دی، خامخا به هغوی ته رسیږي. د ټولې وعدې چې کله وتر وکړو الله سره وکړو، خو چې کله ورځ شي بیا ټول د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونه کې ګرفتار یو. دا ټوله وعده ده: اللهم انا نستعینک ونستغفرک
ونؤمن بک ونتوکل علیک ټول وعده د الله سره، خو د ورځني په ژوند کې ټول بیا د رب العزت د اوامرو نه سرکشي کوو او خپل وعده کې الله سره خلاف کوو. که چیرې څوک په مانځه کې دعای قنوت هیر کړي نو په هغه باندې سجدې سهوه لازمه ده چې په دې باندې به غږیږو انشاءالله. او که چاته دعای قنوت نه وي زده نو هغه د اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دا دعا دی ولولي. او یا دا دعا وی اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. او د سړي او د ښځې په منځه کې تقریبا 10 فرقونه دي چې انشاءالله په نورو خپرونو کې به هغه تاسو ته تفصیلي بیان شي. نو په دې هیله چې په ډېر غور سره دا خپرونه اورېدلي او مونځ هم په صحیح توګه ادا شي او یاد یې کړئ. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. چې مسکان مستا ترخوا وی ډېر بخوا کړم پروت عجم کې یم والله سخت مې ګزران دی ستا پتا